السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. انسانان چې په ژوند کې د نفسي ستونزو څخه کړېږي د هغې درې لاملونه کېدلی شي. یو لامل تیر ژوند چې دغه انسان د تیر ژوند په اړه ډیر فکر وکړي او تیر ژوند یې کړی، یا په تیر ژوند کې داسې یو کار نه دی کړی چې نن پې ویاړ وکړي، نو په همدې خاطر د تیر ژوند په اړه ډیر فکرمند وي چې ما خو تیر ژوند کې هیڅ ونه کړ. او یا دویم لامل دا کېدلی شي اوس فعلا د سستیا او تنبلتیا د دې لامل کېږي چې دته نفسي ستونزې او نفسي دردونه ورسوي. او دریم لامل دا کېدلی شي چې دی د آینده په اړه ډېر فکرمند دی چې آینده به ما سره څه پیښیږي، آینده به زه څه کوم، آینده زما ژوند به څنګه وي. نو په همدې خاطر باید ته تیر ژوند په هیر حساب کې د تیر ژوند څخه ته باید درس واخلي او نور د تیر ژوند په اړه هیڅ فکر ونه کړي. او اوس فعلا چې دې ته شتون لري، اوس باید خپل ځان نه سستیا او تنبلتیا وباسي. همیش خوب ونه کړي، همیش ځان ته آرام او خوښ نه کړي. باید دغه خپله سستیا او خپله تنبلتیا له ځانه لرې کړي په ټولنیز ژوند کې، او همدارنګه د ژوند په ټولو چارو کې باید خپل ځان څخه سستیا لرې کړي، تنبلتیا لرې کړي، خواري وکړي. باید خپل رزق ګټلو کې هڅه وکړي. هر حلاله چاره باید ته وازمایي او هر حلالې لارې څخه خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته د حلال رزق ګټلو لپاره باید هڅه وکړي او هیڅ کله هم سستیا او تنبلتیا ونه کړي. او آینده ژوند لپاره باید پلان ونیسي. موږ په داسې دنیا کې، یو مثالي دنیا کې نه اوسېږو چې دا به فکر کوو چې په ما باندې به هیڅ ډول ستونزې نه راځي. نه، انسان او ستونزې دا لازم او ملزوم دي چې ته دنیا ته راغلی دا فکر د زړه نه وباسه چې په تا به ستونزې نه راځي. نه، په تا به حتما ستونزې راځي، هر ډول ستونزې راځي به، او هر ډول تکلیفونه به په تا راځي. باید هر ډول ستونزو او تکلیفونو ته سل حل چارې ولري، او باید خپل ستونزو او تکلیفونو ته سل توجیهات ولري، خو خپل ځان د ستونزو او تکلیفونو ته تسلیم نه کړي. په داسې حالت کې به ته په خپل ژوند کې خوشحاله یې، او یا ستا د خوشحالي ګراف به د نورو انسانانو په نسبت پورته اوسیږي. او د آینده ژوند لپاره ښه پوره پلان ونیسه او توکل په الله وکړه، او د هغې نه بعد چې تا ته څه در رسیږي په هغې باندې شکر وباسه، په هغې باندې د الله هزار ځله شکر وباسه، او خپل ځان څخه لاندې خلکو ته وګوره، شفاخانو ته لاړ شه، بازار ته ووځه، خلک وګوره، او بیا خپل ځان سره فیصله وکړه چې الله ما ته څه ډول نعمتونه راکړي دي. بیا به تا ته معلومات وشي چې الله تعالی ما ته څه ډول نعمتونه راکړي دي، او په ژوند کې به هیڅ کله خفه نه شي، او د خپل ژوند څخه به هیڅ کله تنګ نه شي، او تل به خوشحاله اوسېږي.